قیامت په ورځ لویه پیښه په پول باندې تېرېدل دي، ځکه چې تېرېدل یې سخت او منظره یې ویرونکې ده. د مؤمنانو پښې پرې الله رب العزت داسې کلکوي لکه چې په دنیا کې کلکې کړې وي، او د ګنهګارو، منافقینو او د بېحیاوو پښې به پکې داسې ښویېږي لکه چې په دنیا کې له باور او یقین کولو ښویېدلي دي. نو ځکه د صراط پل ستره معاینه او سخته آزموینه ده چې خلاصېدونکی ترې کامیاب او د لویې ډالۍ اخیستونکی دی، او پکې ښکېل شخص ناامیده، تاواني او بېشکه چې د عذاب څکونکی دی. صراط د دوزخ په سر جوړ شوی پول دی چې له تورې تیره او له ویښته نه نری دی، او د مارکونډۍ په څېر غڼې او کړۍ لري چې د یوې میاشت مزل په مسافه اوږد او تور تم دی. په صراط باندې تېرېدل د عملنامو له ویش، د عملونو له تللو، د شفاعتونو حوض ته د ورتللو او د خلکو ترمنځ د حساب کولو وروسته د پیغمبرانو منونکي خاص مؤمنان، ګناهګار او منافقان به له صراط سره ودرول شي، پرې تور تم به شي، او بیا به هر یو ته د خپل نیک عمل په کچه رڼا ورکول کیږي.